اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربانه رب په نامه نو غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز لس بشپړ تحقیق کول باندې پیل وکړم څنګه نن درس څلورم درس دا هوم وینډو هم هو اوس स्टार्ट मेनू विंडोज एक्सेसरीज ने बाद वैसा ड्रॉप डाउन बटन वैसा वर्डपैड बटन राइट क्लिक या डबल क्लिक करूँ सर ओपन मैं तो सिर्फ कि फर्स्ट खबर तो सिर्फ फाइल मेनू मुकम्मला دویم برخه ختمه شوه یو ته بیا تشریح کړی و هوم ټیب کې بیا دا ضرور شی کلیبارډ کې تر دې پوره برخه چې دو دا په پوره کلیبارډ ګروپس یا کلیبارډ پینل شولو بیا دا پسې فونټ دې نه تر دې پوره سمه کمانډونه کې موجود دي تر دې پوره دا هی فونټ ګروپ یا فینل دې ځان تر دغه پوره برخه ته پاراګراف ګروپ یا فینل یې انسرټ دې ځان تر دغه برخه انسرټ ګروپ یا فینل یې بل پسې ایډیټینګ فینل یا ګروپس بیا دغه ټولو ته پرون خبره دا وکړه دې نه تر دغه پورې برخه ته صحیح ریبن پټۍ ته یې پښتو کې لغوي معنی ده اوس دغه څخه موږ نن کلیبارډ فونټ او پاراګراف پورې موضوع دا ته نه کوي د پکې مندا به برکت دي نه ورسته او دغه ته موږ ته صرف دا اول په کلیبارډ بورډ کې موږ ته سو کمانډونه لرو بده کې یو لرو کټ بل کاپي بل پېسټ دا کې دوه کمانډ دي پېسټ سپیشل ده اوس دغه اول غیر فعال دي د به ځوال لګه لیکنه ایپل پروګرام نه ترم رائټ کلیک ته وین ورډ کې په مثال سره لیکنه راځي او دا لیکنه د نه کاپي سلیکټ کوم انتخاب کوم بیا کاپي ارسم ورډپیډ پروګرام ته بدا کې دا لیکنه پیسټ کوم او دا پیسټ کې کا یو ته لیکنه پیسټ وکنه بیا پیسټ کوم دې دا وظیفه ده خو بیا دا پیسټ کمان کې کله ډراپ ډاون بٹن وای دا کې دوا کمانډونه موجود دي چې دی وته یې پیسټ بالکل غوي منسله دوست سره کول یا یو شاید یو ځنه کاپي کول بل کول دا پیسټ کنه دا دوام پیسټ سپیشل دی بیا پیسټ سپیشل کې څو کمانډونه موجود دي بیا دا کې او دا پیسټ وظیفه خو چې کله مثال ته لیکنه مو کاپي کړی دا غاړي کوم په ځای کې کاپي کوم مثال مو چې دې کې نه دا لیکنه مو کاپي کړل کنه اوس دا کاپي کا دوی دا لیکنه مې انتخاب کړل لیکنه یا دا لیکنه کوم دا یو لاین دی کنه دا لګ سایز ته ته پته ولګي نو دا دې کې کټ اگر پال لای کاپي اگر پال لای زه اول کور په کټ باندې کوم زه چې دا خراب ته دا زه ور انتخابوم چې کله مې انتخاب کړو په انتخاب سره ډایرکټ دا کمنټونه پال شي او چې کوم دې فرا دا چې کټ کلیک وکم نو دا کټ دا ونه چې پر کول چې کلیک وکړم نو مکمل دغه کوم لغات یا کومه جمله وا یا ټول پاراګراف یا ټول صفحه هڅه د مانځلو شي کنه اکر دا وظیفه ده زه بیا مو چې دا کما به کې زبر شوی دا کټ کوم کټګه خو یو خبر شاو دا کټ دا کلیبارډ لور شوی دی په کومه ختم شوی نه کټ مو خوسو دا کټ کې دا کلیبارډ کې دا کوم دا شای جګه ده ته تر اوسه پرې په ریم کې دا تر اوسه پرې دا څه شوی نه کنه و دا کټ مشکل او دا
کټ کمانډ په ذریعه مې هغه نقطه کاټ را غوړه دا نقطه به دغه د کوم ځای کنسرټ ویډیو دی به دا ځکه ویچوم اوس پېسټ به دغه فلا په دې حالت کې دا پېسټ دی چې کله په پېسټ باندې کلیک وکړم د پر هغه نقطه راځي خو د دې نقطه په مکمل ډول ختم شوه کټ یو شاید د وزن په مکمل ډول وړلو ته کټ ویل کېږي چې په اصلي ځای کې هغه اصلي شی پاتې نه شي دې ته کټ یې که نه و دا ځای کې مو نقطه راوخته د دې نه مې کټ کړه دا ځای کې مې پېسټ کړه اوس زه دا وین راخلم وین ته مو چې کټ مې کړو دا کلیبارډ تړلو تاسو کلیبارډ کې پروت دی که نه اوس غواړئ دا هغه وین په دا ځای کې پېسټ کړم د کوم ځای کې کنسر ورځي کنسر یې هو دې ته چې پېسټ وین راولو دویم کمانډ چې دا ایته کاپي لغوي معنا دو نسخه یا د وښنه د اصلي فایل نه دې نه یو نسخه خو صرف اصلي فایل پوتې وي ولکه زه په کول دې صحیح دې ته چې کاپي او دا ځکه زه غواړم چې دا جمله مکمله دې نه انتخاب مې کړه کنه چې کله چې تو انتخاب جمله چې انتخاب کړې وي کټ کاپي غیر فعال وي ته یو شی انتخابوي پر مثال مو دا جمله کاپي کوم کاپي کا په دې کاپي کمانډ کلیک وکړئ دا دویم کمانډ چې کاپي و دا نقلوم د ځکه نه کاپي میکړو دې ستا ارکیشن و دا کوم ځکه سر وځي زه ته دا کوم ټایم دې ځکه کې کاپي کړو اصلي شغل دغه ځای پیدا خو دې کاپي مدد کې وروړم و چې کله پیسټ کړم خو دا کله دا شای پیسټ کې دا به دغه اصلي وندوي کوم تغییر تبدیل نه کوي لکه اوس کوی مثال مو دا کې ډیزاین کړی کنه چې دا شای کاپي کا نو ته دا کې پیسټ کا دا به ډیزاین اسی اوب د مخ ته سپیشل د موضوع راوړم و د کاپي دا وظیفه ده یو شای په د اوریجنال د اصلي شنو ورول بل څه کول دغه ته کاپي او چې کوم څه کې دا پیسټ دی و دا کې دا به چې کوم و دا پیسټ کمانډ کې دوه کمانډ نه موجود دي چې د چې پېسټ سپیشل لغوي معنا دو لکه خاص ځای په کول خاص ځای په کول دا د لغوي معنا دو خدا دې کله چې پېسټ سپیشل نه کلیک وکړم دغه د پرم شي کې چې پېسټ سپیشل دغه دا وظیفه ده ته په پروګرام کې لیکنه کړې دو دا په دوه پروګرامونو کې کور کې او دا موضوع کې بل خبر پر نه خبر پیښه تو ځم په دا موضوع کې وایي نوټفیټ ورفیټ فین د نه د اپس پروګرام کې یو غیته وخیلو ایکسل د وخیلو بل ایکسل ته وخیلو کنه تاسو خو په 100% نه وي خو نه تاسو نه دو په کا ورډ دی کا ایکسل دی هو او دا کې سب خاص 100% لاږي خو ایکسس دی فور فین ایکسس دا پروګرام کې اصل 100% نه نه راغه خبر خو او دا کې دا موضوع دی پر فیس سپیشل کې چې تاسو فرض خبره وړه چې فیس سپیشل اره موضوع چې تخلصوي عنوان مطابق اس کې مینو خلصوي او دا کې لیکه سورس دی دا ډاکومنت ته خلک نه چې کوم ځای کې دا ورډ فیټ ډاکومنت دی دا د ځکه ته به دوا آپشن درکړی دي چې پېسټ دی بل پېسټ لینک دی دا پېسټ لینک په غیر فعال دی خو اوس دا اول کمانډ د مونږ ته خبره بده باندې کور کوم دغه مطابق د صور کمانډونه دغه آس کړی مدې صور کمانډو کې غوړې د کوم یو فایل په طرف کې انتخاب کې دا جمله ویني دا مې انتخاب کړه اوس چې دا کاپي کوم ترڅو پیسټ سپیشل اوس زه غواړم چې دغه جمله د مو ته دنه غشي پیسټ ورډ فیټ ډاکومنټ په شکل راځي چې کله کلیک کوم مطلب دا د ورډ فیټ ډاکومنټ په شکل راځي چې کله دا مې کلیک وکم مطلب دا سیوا لکه یو وینډو شکل سره به داخلو شي کنه و دا کې ته غواړې چې بده مې ډبل کلیک وکړې وده کنه تو دا به نه وی کړ کې خلاص ویني هغه جمله په وا نه یو ورډ فیټ ډاکومنټ کې خلاصو اوس دا کې زه بیا تم فیس کمان هغه کاپي دی به ته بیا فیس سپیشل ترسم زه ته چې داغه ورفیټ ډاکومنټ مو ته هغه ورفیټ ډاکومنټ کې پیسټ کا روپ شي زه کوم انتخاب کې
ورډ ډاکومنټ بیا اوکې که وکړو کړو ته په دویم یو ورډ ډاکومنټ خلو شي که کینسل کړو ختم کړي زه یې اوکې کله مې اوکې کړو مو دې پر دا ځکه یو دا که فکر دی وی ادي دي کنه خو په دا لګم دا ځکه کې یو مو دې باندې ته ډبل کلیک وکړ کله دا کلیک ویني لیفت کلیک دا ډبل ډبل سره ته ورسې ونه وی کړکې خو ویني دا لیکنه په نوې کړکې خو په کوم په ډاکومنټ وی دا ډاکومنټ مې د ورډ وی که بیا دوی نه وځو چې پېسټ سپیشل دا غالي کنه چې دوه دا ورډ ډاکومنټ خلو شو دا خلو شو کنه خو دلته و دې کې تغییرات ورولم تغییرات وکړي څه کنه پېسټ دا تغییرات مې کړو استاد اوس چې کله دا ډاکومنټ وان کم نو په لومړني ډاکومنټ کې به تغییرات ورغلي وي ویني دې دا وځي پاتو که بیا دوی وایي نه دغه لیکنه مو ته کاپي کا کاپي کنسپټ کې ځوان دې څنګه نه کله وکړو کنه بیا ته چې فیس سپیشل کې دغه لیکنه مو ته دې ضروره پېسټ کا خو سره کوم دا لیکنه ضروره خو دا لیکنه زه غواړم چې ډسپلی از آیکن هغه پروګرام کې ته ضروري چې پاته ولګي دا کوم پروګرام دی کنه چې آیکن ته منوي کنه بیا ته دا ډسپلی چې کلیک وکړي دا کې چې ولګوي دا ډسپلی کې ته مستقیما دغه پروګرام مطابق آیکن ورشي وجه کله د و آیکن په شکل سره ورولو لکه دا کوته خیزه د ورډ ډاکومنټ دی الګوي ته خلو و چې غوړي چې د اخر په دا وداري کې ډبل کلیک دا لیف کې دوه ورته وي د ډایرکټ د ډاکومنټ پلس کې دا که بل داش اوس د لیکنه اوس کاپي ده هو نو که بیا کاپي کوم دا لیکنه دغه نو سره کاپي بیا د فیس سپیشل دا دویم کمانډ دی کنه دا فیکچر وکړه دا اته جوړي دا دوه کمانډو کې دا ډسپلی غیر فعالي ځکه چې دا لیکنه به د عکس په شکل سره هلو شي چې کله عکس په هلو کنه په عکس کوم تغییر نه کنه بغیر د ریسایز کول نه ریسایز کوای شي مثال کوای خو تک ما لیکنه تغییر تبدیل شو چې رنگ ته بدل کې لیکنه په اضافه کې دغه دا وظیفه ده اوس بل بیا دا جمله ورخلم دا جمله مې ذکر کړه کاپي کړه ورو کلیک کړم زه مو فرق ته هو دا لیکنه انتخاب هم کاپي ارکیشن او دا ذکر کې دا لیکنه پېسټ سپیشل دا جو ورډ ډاکومنټ کله دا کلیک وکړم دا ذکر کې متا دا لیکنه کې تاسو تغییر نشئ کړای نشي کنه خو دې په ډبل کلیک دا په نوې فایل کې سوځي هغه نه ماپ تقریبا دا غلط پکړه شي خو کبه دا څه وکړل چې ځالي کار خلم کاپي دې ځکه درګم دې فېسټ سپیشل بیا ته چې مت لیکنه بیا دا ورډ ډاکومنټ په شکل سره تروخلا خو دا څه تروخلا چې مستقیما د داخلي لیکنه تقریبا کړای مستقیما دا وځي خو وزیره بدا بس یو بل غته او بیا دې نه کاپي روخلم انتخاب کې کاپي پېسټ سپیشل کې دریم دا ان فارمټ ټیکسټ دا کمانډ وظیفه دا شي کاپي پېسټ ودا لیکانو کنه دا مې روغ ساده داسې کې بول سایز دوی ته لیکنه ته رنگ ورکوم هایلایټ کوم کنه او دا لیکنه زه بیا کاپي کوم د پېسټ ودا لګر کړی دا لیکنه مو دا پېسټ کا پادری ډول سره ان فارمټډ اوکې لیکنه ویني سکرین فارمټ تغیرات مګر سره اواز موجود نه وسی مطلب سره ور دی ها بعض داسې ځنه وخت دا اته پیدا ساتو
بعض داسې ویډیو لیکنه وي داسې 2-3 صفحې لیکنه وي ډیزاینداره وي دا چې ته ورته دغه نه بولډ ختموي ایټالیک ختموي دغه هایلایټ یې ختموي که نه لیکنې را ختموي څنګه وخت نیسي که نه ډایرکټ لیکه خدای دې وکړي ظرف پوڼي وي دا چې مثلا ظرف پوڼي کې دا تغیرات څه څومره وخت راشي چې وا جمله خبره عادي لیکل دی ته مستقیما همغه انتخاب کوه بل کې په سپیشل کې انفارمیټیو ټیکسټ انتخاب کوه په سپیشل کې ډایرکټ عادي لیکنه راشي خو بده کې بل کمانډ دا دا غیر فعال دی که نه پېسټ لینک دا وظیفه ده چې بل پروګرام اوس کړی دی که نه ته وګورئ چې بعضې په دې ورپېډ کې دوستو مت خبره وکړه چې دا خو کمزوری پروګرام دی که نه هغه تغییرات نه پکار دي تو چې په دغه ورپېډ کې که نه ایکسل شیټ راوړم ایکسل شیټ کې خو مثال ته نوم پکې لیکلی شي فلور لیکلی شي په خانې پکې جوړولی شي که ټیبل پکې جوړولی شي هغه خو دا دی که ته ټیبل نه شي جوړولی دغه دپاره بیا په سپیشل هم کولی سره کنده پخلی ته ولو شي زه اول دغه لیکل ټول ختموم دا مینیمایز کوم دغه به زه ایکسل شیټ پلس 1 خو ایکسل شیټ مې خلاص کړو که نه او دا ځای کې زه دا اندازه کا انتخابوم انتخاب مې وکړو که نه د دې لپاره بورډر یې ورکوم او د اوله خانه مثال دا هایلایټ کوم دفاع رنګ سره مثال دا مې هایلایټ کړو او دا ځای کې بدې کې ته لیکم چین نمبر د بل ته وړاندې دا کې تلنګ نیم د بل ته وړاندې دا کې مثال ته نیوي هغه جاب هر شی د بله خانه کې ورته لیکم مثال سالري उधर किसी का अंदाज़ देखेंगे तो ये अवाल के मिसाल अहमद वजीफा से मिसाल खबर ड्राइवर है तनख्वाह मिसाल खबर लाजर हो अशल जरा जो डबल बदे तो द्वयाम लिखम का ना द्वयाम लिखना अंदाज़ के बाद जी मिसाल खान ये मिसाल वजीफा से दो डॉक्टर है دا چې کله تنخواه مثال خبره ډېر زره ده په دې ترتیب سره کنه دا جدول موجود کنه و دا سیو کوم ورډ فیټ ډاکومنټ حضور ساتم پېسټ خو اځه کې کاپي کې دی مخ الیکنه کاپي نه کړه کنه څنګه هغه ایکسل ډاکومنټ لوسم و دا لیکه دې انتخاب دا مکمل لیکه دا زه انتخاب کوم انتخاب کړه ودې کاپي اوس کاپي شو کنه و دا ورګه مینیمایز کوم ورډ ډاکومنټ لوسم فیس سپیشل الینک پال شو کنه و دا الینک ز کلیک مو کنه و دا چې کلیک مستقیم ته دا هغه کوم چې دا کاپي رو خوستوي مستقیم اپ پروګرام د انتخاب کی و دا کې بیا ته دوه خبرې کی چې دا پروګرام دا تو کوم انتخاب وړو دا یې په شکل ته راشي که صدای ته جوال دغه صدر ولم پروګرام چې اوکې مې کلیک مستقیم مو ته هغه کوم ډاکومنټ کې مو لیکل کړی وي یا مې کوم شیډ جوړ کړو هم ته مستقیم درولو یا کدا ته وځ نه مطلب دا اکم څه خبر شي کنه چې اکن پاتې ولګي چې دا اکسس ډاکومنټ شي ډاکومنټ کنه بیا پېسټ سپیشل دا چې کا وته لګوي اول وو فیس لینک سیستم بیا ډسپلی از اکن د اکن په شکل سره باندې د پاتې لګي دا اکن د ایکسل شروع کړو بیا دا اکن چې خلوته وي وو درې کې ډبل کلیک دا ځکه مې عجل وسکي بیا کوم تغیرات وکړو واسه ته تغیرات وکړو څنګه اوس جدول نو کنه اوس زه ینم بلار ته وکړم مثال جان زړه مثال خبره ټیچر مثال مثال د خیر الله زره نظر نه وته خو وته زره او د کوي کنه ها
منتظره تنخواه اوس دا بیا دا وینې اوس دا مې انتخاب صرف شکست پېسټ سیو به کې دغه ډاکومنټ کې دا تغییرات ورته استګوي په کنه فایل مینو دا روشه د نه سیو کواشي سیو کمانډ یا چې ته دا کویک اکسس ټول بار نه کړی او دا پروګرام مینیمایز کوم او فټ پروګرام چې دا کنه او دا ډبل کلیک کوم خو دا فایل چې کنه دا فایل دا مې ډبل کلیک کنه دا خلوص فایل کنه دا خبرت لګي کنه او دا خلوص فایل به دې دا ډبل کلیک کوم لکه یو ته مې ته کوم کړو کنه زه کچې ته زه چک ونه لګوم دا فایل به څه کوم کنه خو دا سم دماغ خپل شو رولم د لیکنه هم کړی دو کنه ایکسل شیټ کې ودا لیکنه انتخابوم کاپي مې کنه ودا پروګرام مینیمایز کوم هغه پروګرام چې ورپیډ پروګرام اخلصوم ودا ځکه کې د فیس سپیشل زه ته چې مو دا لیکنه د لینک په شکل سره کنه چې په لینک مربوطه کې ډاکومنټ ده چې پاک تغییر ولا مستقیم د تغییر درکاسي اوس مو د لینک جوړ اوکې اوس پروګرام رولو اوس زه دا تغییر نه راوځم چې کار ډبل کلیک وکم مو راته مربوطه پروګرام تخلو چې کوم ځکه مو لیکل کړي هغه پروګرام په فوزي کنه ودا کې بل نمبر د پکوم کنه مثال اسناد یا مثال له پر یا لگا احمد مثال جا چې دا زپاول خو ودا چې بیا سیو کنه ها کویک اکسس ټول بار کې دا کلم سیو کړو بیا دا پروګرام مینیمایز کوم یک پروګرام ته ال کنه تغییر غوړي خلاص نه کولی چې مثال دغه پروګرام زه غواړم چې آیکن په شکل سره شي نو روبه شي لیکنه مې انتخاب کړئ انتخاب کړئ کنه کاپي پروګرام مینیمایز کړئ بیا ورډ سپیشل دا ویډیو مو ته دغه فیس لینک د شي لینک سره دا لینک جوړ کړئ خدای لینک پروګرام د آیکن داس کوي بیا چې وکړي دا کې آیکن راو دا مې ډبل کلیک وکړه تغییر پکې ولا تغییر داس کوي هو دا دوی هو دا باندې شي نشته هو ول بیا وایو موضوع میت فوقدو فونت اوس فونت په ځای څنګه او ایبل پروګرام نه لګل کنه تر خو او دا چې بیا ول پروګرام لیکنه په سره دا لیکنه مرلا کنه کاپي ته سم ورډ پروګرام ته ورفیټ او دا پېسټ کوم او دا لیکنه چې زول لګ اندازا اوس غواړم دا لیکنه چې پرمیټر فونټ خو موږ راوړو کنه چې د لیکنې باندې بدلول دا باندې کنه شکل بدلول دا معنا شو او دا چې زه غواړم چې د دې پر اول د فونټ کمانډ کې لمړی دا چې شیر کړی بده چې فونټ په لګي بده چې سایز ورکول کی سایز پر بیا چې دوی دا څه اپشن دي دا کې مشخص اندازې دي چې قانون ونسا یو څه تر 2 پورې دی کنه هغه چې ته دا تو ته چې انکریز د فونټ سایز کدا مې کلیک کړو 2 نه چې څومره دا فونټ ته لوي کوي دا لیکنه لیکي مثال دا کوم انټروال نه لري مثال دا اخذ وجه 2 د وخت بعد ختم شي دا دویم کمال چې دی ایسے جو وظیفه ایدو دغه لیکنه کوښنه کوي انتر لاسو پورې رسوي کنه او تو لاسو شپې خو چې څومره کوښنه کوي کیم دا خد نه لري چې دا دغه انټروال ته وټه کې کنه یو ته ودا پنټونه یو تو نه تر 2 پورې ته اندازې ورکوي شي خو دا درته کوي کنه خو بده کې دا کوم مالي کولو باندې کم دا ورته لیکنه مې انتخاب کړی ته ته اول یو عنوان ورکوم عنوان په کې مثال خوص لیکم اوس دا خوص دا انتخابوم اول چې دا کوم دا چې متبول کا او چې کلیک کوم دا کل وښل کنه زه ته چې اوس بیا ته ایټالیک کا کوګای کا بیا مې ته انډرلاین کا شو کنه بیا مې ته وې چې دا لیکنه چې دي او دا لیکنه په دماغ باندې یو لاین تر ولا دا نه دا لګه کې وټو ته وای دا لاین د څه لپاره کول کې دا ما کې لاین په شو دا بعض وختونو کې کا په کې د ځنه وخت کې څوک لیکنه وکي په ایمیل چاته وستوي چې
نو دغه لیکنه ته مو د چې کوم ځای کې غلطۍ پکې وي داسې مو د مضمون کرغه وایو کرښه وایي که نه چې سپوز ته مو ته هغه نوټ یا لیکنه واستوي چې مو ته پاته ولګېږي چې دا ټکي غلط دي که نه لیکنه ته داسې کسب کړی وي ته پاته وي چې دا خوسا غلط دی که نه که مثال دا غلط دی دې فکر لګي دا کېدای شي نورو غلطۍ برابر کړل کېږي که نه مختلف لکه څوک ورش پرې کړوي اول فنډ ته بدلوم فنډ یو انتخاب کا دا انتخاب وکړو دویم کمانډ کې په ځرتم دا کې چې کی اندازه ورکول کېږي د بوتونو تر دویو پورې روشي ډراپ ډاون بټن زه ته چې دغه لیکنې اندازه خو لري وشته ویډیو ته ولیدا بیا د وایي چې نه زه د لیکنې دا سلب دا بوتونه که فکر وکړي تر دویو پورې بوتو پسې نه دي نه پسې لاس ویلاس دولس دیو په اندازه پښوي دي که نه خو د سویلس نه وړي بیا دو په اندازه پښوي دي وتلس دویشت بیا چې څلوېښت نه وړي بیا څو په اندازه دا تر دویو پورې تو چې دا کې مثال مو په پنځه ویشت زه غواړم دا لیکنه په پنځه ویشت کړو پنځه ویشت نشته که نه بیا ته په خپل اپشنل په خپل هارد ته ولیکه پنځه ویشت ته ولیکه بیا کړی په خپل خواښ باندې په دې کې بیا دغه کمانډ معنا چې دغه فونټ سایز زیات کا خو دا په خپل خواښ باندې زه چې کلیک وکړم خپل سمه لوی کوي نه ورسته که غواړئ چې دا د لیکنه زه وړه کړم خپل خواښ باندې د دویم چې دا ډیکریز دی خو نه کوچنی کېدل لیکنه کوچنی کېدل دا هغه یې شریک دی اوس غواړم چې دا لیکنه کوچنی کړم چې پکې ما اندازه خوند درکوي زه مو دا اندازه خوښه ده بیا پسې وي معنا بولډ که دا لیکنه غوټوي بولډ شارټکټ ته کنټرول وي په شارټکټ ښه شارټکټ کې او اسکیپ کیبورډ کې ښه روشي کنټرول وي کنټرول د انتخاب یار وي دا کې به لیکنه غوټه شي بیا دا پسې ایټالیک د پر شي کوم بیا د لیکنه د ایټالیک ډول ایټالیک شارټکټ شي دی کنټرول آی خو ودا شته ودا کیبورډ کې ښه او اسکیپ یو د کنټرول پلس آی ویني ولډا کور کې هو اوس غواړم کنټرول پلس وی خو دا لیکنه یو ته ولټ شوی کنه اوس که کنټرول پلس وی نه اوس غواړم چې انډرلاین کړم انډرلاین خو دې کړه کنه اوس غواړم چې په انډرلاین ته شارټکټ کنټرول پلس یو دا پسې بل دا مقصد ته چې غواړي چې د هغې لیکنې په دې مان باندې ښکاره سترګې هغه ایتیا دا اول فتو بل دوه مهم کمانډ یې پکې دا دي چې یو دا ایکس دی که نه بل پکې دا دوه سره کمانډونه چې وته یې دا واقع دا لکه موږ تاسو دا ریاضیاتو لري که په ریاضیاتو په ټولې مادې دي په توان دی قاعده د توان دی بعض وختونه داسې وشي که نه داسې وشي چې ته دغه نوم څه شی لیکي که نه په اخري کې په کوچني حروف شی څه ولیکي داسې کړه شي اوس زه غواړم چې دغه دپاره مو دپاره سایز زیات کړم انتخاب دا اکثره وخت یوسف جیرب وایي که نه یو بل چا ته وایي ته مو دغه جیرب مې ولیکلو خو دا کاغذ په کمپیوټر ته ولیکه په جیرب کې ټول مربعګان دي که نه چې 100 متره مربع دا دوه کمانډونه یو شاید ریاضیکي لیکنه که نه ته زه وایي چې مو ته جیرب دا جیرب کاغذ ته ولیکه که نه په کمپیوټر باندې په کمپیوټر کې کپی کاته وي د جریب کې ټول لکه مثلا دام ځکه 100 متر مربع او 200 متر مربع دغه د پرې دغه کومه کوته کی سره کم ده زه غواړم مثال ته په کې اصل ورو کنه زه ته مثال متر مربع کدا څه ولي کنه خو دا معنا ورکوي 100 متر مربع خو پاتې نه کیږي شنو دغه د پرې چې کله ورکو بازار کې بدلېږي یا आवाज کترېږي کاوس درېږي کنه زه ته چې دا لیکنه دا ایکس باندې کلیک وکړئ دا کوم د پوسټ دوه ولیکلي دا سوپر سکرپټ دی دا باندې کلیک وکړئ اوس دوه ته ولیکه دا لیکه دا وړي کې بار شي بل دا چې کوښنی به خو دغه نه باغ شي
د عادي لیکنه پورته شي که نه بیا ځنه واقع دا ریاضي کې حساب کې که نه چې وایي چې څلور په توان دی 2 د دې لپاره بیا چې کوي انتخاب اوس دې لپاره چې کوم زه وایم چې څلور لیکم څلور تصور چې لیکم خو دا قیدي په ډول لیکي که نه تصور به د هغې عادي لیکل نه د کیس وي که نه اوس زه لیکم دغه څلور مې ولیکل څلور لږ غوټوم بل مې دغه 2 ولیکل دا کوم انتخاب ووایم چې لږ غوټې ښه پته لګي خو اوس دا څلور چې دي دا قاعدات وو که نه انتخاب یې کوي دا کمانډ کلیک وکړي دا به لږ لوند شي که نه اوس که فکر 2 خو ته نه غوټ شول دا خو بعد هم کلیک دا یو انتخاب کړه 2 دا په توان ډول شي دغه توان د بسمې په ریاضیاتو کې خو دې کمانډ دا وظیفه ده نو بل پسې دا چې دی ټیکسټ کلر لیکنه د کوم قسم رنګ ورکوي دغه رنګ د بسمې لیکي زه غواړم د خوست تور رنګ د تاثیر رنګ شي بل مې دا لیکنه چې دو وایي دې لپاره زه غواړم چې مثال بل رنګ د شي دا شنه کلر کې د شي لکه داسې دا شي هو د لیکنه دا شوه بیا دا ځکه کې د بل غږ دی دا ځکه ټیکس هایلایټ کلر دا کمانډ دې استعمالیږي لکه بعض وختونو کې مکتب کې شاګردون دي مطالعه کوي امتحان لپاره یا پوهنتون کې محصلین دي امتحان لپاره چې خامخا چې ته خو مکمل کې ته نه شې کولی نه اوس تو داسې کوي چې شاګردون لپاره مکمل کې ته اصول ګرولي که نه خو هغه مشخص ځایونه ورولي که نه نو هغه شاګرد مطالعه کوي کوم مهم تعریف یې هایلایټ یې کړه ویټنر سرای په یا کې په کومه جمله یا کوم څه لغات وي دا هغې دپاره دغه شی استعمالوي لکه اوس دا کې مثال کوم څه مهم شول زه وایم چې مثال خبرې دغه لغات دا مهم دی که نه روشي انتخاب یې کوي په دې هایلایټ کلیک وکړي کوم رنګ خوښوم دغه رنګ خوښوم بل د بچ ناول دا شی مهم دی که نه دغه هایلایټ لکه مختلف مقصدونه استعمالېږي دا څه په وشي چې هغه امتحان خو څه معلومونو جدولې جوړې کړې که نه خامخا دا جدول په طریقه کسي که نه دا طریقه د جدول چې کوم ځای کې غلطي به کېږي که نه په د اصلا کلمونو سره یو ویټنر کلاس ته پکې هغه خو غلطي خو بېمعنی شي که نه هغه کلاس ته پکې دا غلط دی دا غلطه دی ویل که نه بیا اخري کې ورسره ولیکي چې دا نقطه دا غلط وي دا کومه خبرې چې وکړه د په هایلایټ څوک یې استعمالوي چې مثال خبره سول مو ولیکل که ته یو رنګ ورکړ که نه زه هم یو بل رنګ هلکه هغه سره د خپل هدف سره کوم هدف سره استعمالوي که نه ها بیا وګوره چې مثال اوس هایلایټ مې کړو دا هایلایټ ختمه فرق ده دا مهم فرق که نه دا لیکنه مې انتخاب کړئ چار شاید هایلایټ کړی وي انتخاب دې وکړو که نه وروشي دا هایلایټ او ټیکس هایلایټ کلر اوس وروشي ډراپ ډاون بټن ته خو دا څه کوته وایي نو کلر یا په انګلیش پیږي بیا تاسو نه خو ضرور شي ډراپ ډاون نو کلر رنګ ما زړو بل ته ورکړو د نو کلر دا به دا نقطه څخه انتخاب کنه دا خبرلو و دا کې دا کمنټ دې په خپل دا موضوع په داس باندې بحث وي که ویډیو درته ګټور وه نو لایک کړئ تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ خامخا به ځواب درکړم تر بلې ویډیو پورې په خیر